پلوشه نه راځي په خندا نه راځي و پلوشې ته به کله راځې و ستا د لاسه چې دی نو زه دونه ستي شمه چې دی نو تا خو ما سره د مینې محبت کیسې کړې وې چې په بابا خو چې دی نو نه بابا خو زه د خلکو بابا یم تا به راته ویلې جانو وایي جانو زمونږ ژوند به داسې تېرېږي مونږ به فلانکي رسټورنټ ته به ځو او داسې به خورو دا خوراکونه و ما نه دې دونه د بلا پیسه دې خوړلې 2-3 کروړه روپۍ تا ما نه خوړلې اوس چې دی نو ته ما سره دا کارونه کې پلوشي ګوره شم دا کارونه مه کوه ډېر غلط دې کړي دي چې ته چې دی نو ما پسې لګېدلې او کانځلې ردې بدې کې دا ستا هغه بابا خو نه ستا هغه جانو و چې تا به چې دی نو به ویلې جانو ستا نه بغیر زما ژوند نه تېرېږي اوس چې دی نو ته کنځلې کې او خلکو ته ځان ښکاره کړې چې دی نو هم په دې فیډ کې خو ما راوستې که نه خلک خو دې نه پېژني نو زما سره چې دی نو خلکو ویلې هغه وګوره بابا سره چې کوم هغه پیړه چانتې ښځه ده څوک ته یار دا به د بابا چلته معشوقه به وي نو زما د لاسه چې دی نو ته مارکېټ ته راغلې او زه ما مشهوره کړې اوس ته چې دی نو ما پسې خبرې کې خپل چینل یې چلې پیجونه چلې ګوره پلوشې دا کارونه به نه کړې دا مست بابا چې کوم دی نه ډېر مست زلمی دی ځوان دی دا ګیره مې سپینه شوه نو د دې مطلب دا خو نه دی چې بابا څه د دنیا رنګ نه دی کتلی اوس ظالم یې اوس هم چې دی نو خلک راځي ما نه ټیوشن اخلي چې وایي بابا مونږ ته طریقه وښیه مینه څنګه کېږي محبت څنګه کېږي دا بابا ورته چل ښیي او ته چې دی نو ما سره لګیا او ما سره بې وفایي کې ګوره پلوشي سمه شه سمه دا بابا چې کوم دی که نه دا ډېر ظالم بابا دی بابا نه به بچ کېږي ګورې اول دې دې بابا ته دې ویلې چې زه تا سره مینه کوم زه ستا نه بغیر ژوند نشم تېرولی اوس چې دی نو ته بابا ته دا رنګ خبرې کې ګورې باز راشه پلوشې ما ته پته ده ته زما معشوقه یې هم پاتې کېږې به او زه دې نه پرېږدم او ته ما نه پرېږدې تا ته هم ښه پته ده چې بابا ما نه چې لاس اوچت کړو نو بس بیا خو خلک چې دی نو زما ویډیو سیریس خو نه ګوري خو د بابا د لاسه مشهوره شوې نو بابا چې دی نو ګوره باز راشه دا کارونه در سره خوند نه کوي دوستانو زما د پلوشې ته دا میسج او دا پیغام و چې ویډیو مو ښه لګېدلی وي نو لایک یې کړئ دوستانو سره شیر کړئ او فیضان ګلستان افیشنل چې تاسو فیضان ګلستان چینل نه سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب یې کړئ انشاءالله ډېر سر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي تر هغې پورې زه تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان والسلام